افغانستان او قطر پر پانګونې او پراختیایي پروژو خبرې کړې دي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي نن په کابل کې د قطر له نوي ټاکل شوي مرستیال سفیر سعید العیده سره په لیدنه کې په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو خبرې اترې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او قطر په اړیکو کې او همداراز د پانګونې، کانونو، د برېښنا تولید، اتصال او ګڼو نورو پراختیایي پروژو خبرې شوې دي. قطر هغه هیواد دی چې له ډېرې مودې راهیسې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر کوربهتوب کوي او واک ته د اسلامي امارت ته رسېدو وروسته یې له افغانستان سره اړیکې خورا ډېرې نږدې شوي دي او چارواکو یې په وار وار له افغانستان سره د ګډ کار مرستو او همکاریو ټټر ډبولی دی. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.